السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو روستا سو مرګره سليمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې تار کلم او بالکل سلمان مردانه چې کوم دی تاسو په پیج نه د استعارب محتاج نه دی یو زلینده ستوره دی د ویډیوګانو به هم تاسو کتلی خو دې په سیټ ورزم او دې په خپل پروګرام کې کلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جزاک الله. سلمان مردانی صاحب لور خو تاسو زړه زیاته شکریا ادا کوم چې دومره قیمتي وخت نم ټیم وستو موږ نم ټیم راکو. نو شکریا خو زستا سو ادا کوم چې تاسو زه دونه زبداوی ما چې هغه لوی وګڼلم چې ما د انټرویو اخلي او ماته دا معزز مایک نیسي جی. سلمان مردانی صاحب تاسو ډیر زیات پروګرامونه وکړو او ډیر خوندور پروګرامونه چې کوم تاسو پروګرام ډیر زیات مخکې جی ولې چې تاسو د هغه خلکو سره انټرویو کوي چې کوم خلک فیمس شي دا سوچ هم څنګه ذهن ته رالو؟ یاره دا خو د نن تقریبا شپږ کاله که اووه کاله مخکې چې کوم دی دا سټیپ ما اخیستی و په هغه ټایم کې چې کوم دی زما د دې فیلډ سره یعنی د جرنالیزم سره چې کوم دی انتهایی شوق و انټرسټ و که نه نو بس د هغه وخت نه شروع شو لګیا یو لا کار کوو روان یو ځي. دغه شان چې کوم دی تاسو یو پروګرام کړی په هغې کې سلانجه وشوله هغه ملګري سره بیا هغې ماپیانې تاسو نه وغوښتې دغه شان نورې څه واقعات راغلي دی کې تاسو له مخې له؟ ګوره جی دا خو جرنالیزم دی صحافت دی سینیر صحافیان دا وی چې کم صحافي والو نه خوري او کم صحافي جیلو نه خوري هغه صحافي نه جی. سلمان مردانی صاحب تاسو ویل چې زمونږ والد صاحب چې کوم دی هغه عالم هم دی نو زه ډېره زیاته مننه ستاسو کوم یار چې تاسو مطلب په دومره ینګ وخت کې چې ستاسو عمر ډېر زیات کم دی او تاسو دومره ښکلي پروګرامونه د خلکو لپاره راوړئ نو په اخره سر کې که څه میسج ورکول غواړئ؟ میسج دا ورکوم چې بس کوشش پکار دی چې زمونږ دا وخت او زمونږ دا زندگی چې کوم دی د بل پکار راشي یا زمونږ د پاکستان یا زمونږ د خاورې پکار راشي نو هر سړی د بس ګریوان کې سوچ کې خپل وخت قیمتي کې. سلمان مردانی صاحب زمونږ یو وړوکی غونډه کې تنظیم د سیویل ډیفنس په نوم باندې د یتیمانانو لپاره یو ښکلې اداره ده او د هغې کې چې کوم د خیر ښېګړې کارونه نور هم کېږي په هغې راسره څو خبرې وکړئ. نو یتیم خانه ده او تاسو چې کوم دی د یتیمانو دپاره چې کوم کار کوئ نو دا خو به زه دا ووایم چې الله تعالی نه تاسو نه چې کوم دی یو ډېر بهترین کار اخلي او رب کریم چې کوم دی دا د هر چا نه دا کار نه اخلي. زما په سوچ باندې تاسو خوښ خلک یې الله ته چې تاسو نه دا کار اخلي بل چې د دوی د کانټیکټ کم نمبر وي نو دوی سره کا رابطه کولی شي او هغه د یتیمانانو په خوشحالو کې چې کم دی تاسو هم خپل حق چې کم دی ادا کولی شي. بالکل سلمان صاحب بالکل په ثبوت سره هغه خلکو ته مطلب بالکل تسلی به ورکولی کېږي چې کوم خلک دا کوي خو په اخره سر کې زموږ بدلوتلو کې چې کوم دی نو د باجوړ نه راغلي بیا ستاسو سره ملاقات وشو بیا هم زه ستاسو شکریا ادا کوم خو هغه خلک چې کوم خلک موږ مطلب په خپل وطن کې د ملک نه بهر مسافر نه ګوري هغه په دې انتظار چې زموږ د پښتنو یو وړوکی غونډه کې کلیپ به راځي او ډېر زیات انتظار هم کوي د سلمان مردانی هم کوي د خان بابا هم کوي دغه شان د نورو خلکو نو هغه خلکو ته څه ویل غواړي چې کم په مسافرۍ کې یا مطلب په ملک کې دننه مسافري نو بس هغوی ته خو به زه دا وایم چې کس کس ته ګورې که نه مطلب یو سړی ښه کلیپ وروړي یا مطلب هغه داسې کار کوي چې هغه د خپلې خاورې دپاره یا د نوي کول دپاره چې هغوی ته څه ښه میسج وړاندې کوي څه ښه اویرنس په هغې کې چې کوم دی دغه کې نو زه یم چې هغوی باید چې سپورټ کړي او باقي چې کوم دا نور خلک دی نو زه یم چې زما د په سوچ باندې د سوسایټي بیډ خلک چې کوم دی هغه سپورټ کول نه دی پکار. ډېره زیاته مننه د ټایم راکولو ډېره زیاته. بالکل ملګرو دا و سلمان مردانې چې کوم احساس نیوز له کار کوي د خان بابا په دیره کې موجود د هغې خبرې هم تاسو واورېدې سلمان مرداني خبرې هم تاسو واورېدې او دغه شان به تاسو له مخ ښکلي ښکلي پروګرامونه راوړو نو دا ټایم موږ له راکړئ اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان.